که نړۍ بدلوي نو له سرکس څخه مه ویریږه. د کورنیډو جزیرې څپې په مستۍ وې. موږ په لمبا د ساحل خواته روان او زګجنو څپو په مخ څپېړې راکولې. ما او زما د ډلې ملګري د تل په څیر دا هڅه کوله چې له نورو ټولګیوالو سره ځان برابر کړو. روزونکي د ژغورنې په کښتیو کې ناستو او موږ ته یې چغې وهلې چې خپله چټکتیا وساتو. خو داسې ښکارېدل چې موږ څومره تیزه لمبا کوله منزل هغومره رانه لرې کېده. په هغه ورځ زما د ډلې ملګری مارک ټوماس و. مارک ټوماس زما په څیر د روټک له لارې ماموریت اخیستی و. د ویرجینیا له نظامي پوهنتون فارغ و او په ټولګي کې تر ټولو ښه د اوږد وطن ځغاستونکی و. په ځانګړو روزنه کې به د ډلې ملګری هغه کس و چې ته به پرې باوري وي چې مرسته در سره کوي. همدا تا سره به یې لمبل او په تحت البحري لمبا کې به در سره تړل شوی و. دا هغه کس و چې اوږده واټن لمبا کې به در سره مل و. د لمبا ملګری به هغه کس و چې په مطالعې کې به یې مرسته کوله. خپل ملګری به یې هڅاوه او د روزنې په ټوله دوره کې به تر ټولو نږدې ملګری و. که په دې دوه ملګرو کې به یو هم ناکام شو نو دویم به هم ورسره په خپله ناکامېده. په کار به روزونکي په ټولګي کې د ټیمي کار روحیه پیاوړې کوله. موږ چې څنګه لمبا خلاصه کړه او ساحل ته وختو نو روزونکی راته په تمه ولاړ و. روزونکي غږ کړ پروت. د امر په دې معنا و چې په ځمکه سینهکشي په حالت پریوزه. لاسونه ولګوه، سینه پورته ونیسه، لاسونه پراخ کړه او سر پورته ونیسه. بیا یې ویل تاسې ځانونه افسران ګڼئ؟ د دې خبرې د ځواب ورکولو اړتیا ځکه نه و چې موږ پوهېدو خبره غځوي. ویې ویل د ځانګړو سمندري ځواکونو افسران تل په لومړۍ درجه وي. په لمبا کې نه وروسته کیږي. خپل د ډلې ملګری نه ځوروي. روزونکی له موږه ګیر چاپېره تاویده او شګې زموږ پر مخونو راشیندلې. زه فکر نه کوم چې تاسې ښاغلي دي دا کار سرته ورسوئ. فکر نه کوم چې د ځانګړو سمندري ځواکونو د ماموریت وړتیا دې ولرئ. د پتلون د شاله جیبه یې توره کتابچه راویستله. موږ ته یې بد وکتل او بیا یې په کتابچه کې څه ولیکل. تاسې دواړه د سرکس لیست کې یئ. بیا یې سر وخوځاوه. ویې ویل که ډېره توره وکړئ 2 اونۍ نور به پاتې شئ. سرکس دا هغه شی و چې ما او مارک نه غوښت. سرکس به هر ماسپښین تر روزنې وروسته کېده. سرکس 2 ساعته نور اضافي نرمښت ترڅنګ یو ځور و چې د ځانګړو سمندري ځواکونو روزونکو به زده کوونکو ته ورکاوه او دوی به یوازې دا غوښتل چې په روزنیزه دوره کې تکړه کسان پاتې شي. که به څوک د ورځې په هره برخه کې په شرایطو پوره نه شو، په نرمښت کې، له خنډونو په اوښتو کې، په منډه کې یا په لمبا کې، نو د کوم کس نوم به دې لیست کې لیکل کېده. د روزونکي په نظر به هر سړی ناکام و. سرکس په دې خاطر سخت نه و چې اضافي درد یې درلود، بلکې اصلي ستونزه دا وه چې پرلپسې سرکس به سړی دومره ستړی کاوه چې سبا به یې بیا ټول شرایط نه شول پوره کولی. په سبا به یې چې بیا ناکام شوې بیا به سرکس و او بله ورځ د دې سرکس د ستړیا له امله بل سرکس. دا د مرګ کړۍ وه. د ناکامۍ یوه دایره وه چې د زیاتره زده کوونکو د تمرین پرېښودو لامل وکېده. نورو زده کوونکو د ورځې تمرین پوره کړی و. زه، مارک او یو څو نور ملګري په میدان کې راټول شو چې د نرمښت یوه بله اوږده دوره پیل کړو. دا چې موږ په لمبا کې تر ټولو وروسته راغلي وو، نو روزونکي یوازې په همدې ورځ موږ ته د سرکس جزا راکړه. موږ پرېوتو او پښې به مو ښکته پورته کولې. همدا کار مو کاوه. دا تمرین یې راباندې په دې خاطر کوو چې د خېټې او پنډیو پلې مو پیاوړي شي او بیا وروسته د آزادو اوبو په لمبا کې قوت زیات شي. خو دا زموږ ماتولو لپاره هم و. دا تمرین به داسې و چې زده کوونکي به سیده پرېوته. ملا به یې په ځمکه وه، پښې به یې سیده نیولې وې، لاسونه به یې سر لاندې وه. روزونکي به حساب نیولی و او زده کوونکي همداسې سیده یوه پښه پورته کوله او بله به یې ښکته کوله. په ټول تمرین کې د پښې د قاتولو اجازه نه وه. په دې وخت کې پښې قاتول په تمرین کې د کمزورۍ په معنا وه. سرکس جزا وه. سلګونه ځله پښې ښکته پورته کول، سینه کشي کول، زانګل، پرېوتل او پاڅېدل او بیا 8 سیټه باډي بلډینګ حرکتونه کول. لمر چې پرېوته زه او مارک نور د خوځېدو نه و. دا د ناکامۍ بیه وه. په بیا ورځ بیا نرمښت، بیا منډه، بیا په خنډونو اوښتل، بیا لمبا او له بده مرغه بیا سرکس، بیا زانګل، بیا سینه کشي او بیا پښې ښکته پورته کول. خو دې سرکس چې دوام وکړ نو یو جالب کار وشو. زموږ لمبا ښه شوه. ما او مارک ښه ډله یا ټیم ساز کړ. سرکس د ناکامۍ د جزا په توګه پیل شوی و، خو موږ یې قوي، چټک او په اوبو کې پر ځان ډیر باوري کولو. نورو زده کوونکو به روزنه پرېښوده ځکه دغه ناکامي او د دې درد به یې نه شو زغملی. خو ما او مارک هوډ کړی و چې سرکس به مو نه ماتوي.
روزنه چې په ختمېدو شوه د آزادو اوبو یوه وروستۍ د لمبا یوه وروستۍ سیالي چمتو شوه چې د کلمنټ جزیرې سره د 15 میله لمبا وه. د دغې سیالۍ کول د سمندري ځواکونو د ځانګړو تمرینونو بشپړولو لپاره اړین و. اوبو ته مو چې ورټوپ کړ ګورو چې اوبه ډېرې زیاتې سړې دي. 15 دوه کسیزې ډلې سازې شوې او اوبو ته ښکته شوې. هرې ډلې دا هڅه کوله چې د کوچني خلیج دا اوږد واټن ووهي. 2 ساعته وروسته زه او مارک ټوما ساحل ته ورسېدو، خو بدن مو ستړی کپ کپ او سړو وهلی و. روزونکی راته ساحل کې په تمه و. چیغه یې کړه پروت. پښې او لاسونه مو دومره ساړه شوي وو چې تر ګوتو لاندې مو شګه نه شوه احساسولی. په ډېره سختۍ می سر پورته نیولی و. یوازې د روزونکي پښې مو لیدلی چې ما او مارک خواته را روانې وې. بیا هم تاسې 2 مامورینو ټولګي ته لانجه جوړه کړه. په همدې وخت کې یوه جوړه بوټان نور هم راښکاره شول. څو روزونکي له موږ دواړو راتاو. تاسې د خپلې ډلې ټول ملګري بدنام کړل. بیا لږ غلی شو. ویې ویل راپورته شئ ښاغلو. زه او مارک چې ودرېدو ساحل ته مو لیدل. ګورو موږ لومړی ډله یو چې ساحل ته رسېدلي یو. روزونکي په مسکا وویل تاسې ټولو ته لانجه سازه کړه. دویمه ډله لیدل کېږي هم نه. زه او مارک سمندر ته ورتاو شو او پوه شو چې بله هیڅ ډله هم نه ښکارېدله. روزونکی یوه شېبه غلی شو. بیا یې موږ ته لاس راکړه. ویې ویل ډېر ښه ښاغلو. هغه ټولو دردونو او تکلیفونو لکه چې رنګ راوړ. ویاړم چې تاسې سره خدمت ته دوام ورکوم. موږ بریالي شوي وو. اوږده لمبا وروستی تمرین و. څو ورځې وروسته زه او مارک فارغ شو. مارک بیا وروسته په سمندري ځواکونو کې یو بل مسلک ته لاړ او موږ دواړه اوس هم سره ملګري یو. په ژوند کې به تاسې ډیرو سرکسونو یا جزاګانو سره مخ شئ. تاسې به د خپلو ناکامیو بیه پرې کړئ. خو که مقاومت مو وکړ او هغه ناکامي نه مو سبق واخیست او قوت یې درکړ، نو بیا به د ژوند تر ټولو سختو شیبو قبو کولو ته چمتو اوسئ. د 19 کال جولای سخته دوره وه. زه د قوماندې د افسر مخې ته ولاړ وم او داسې فکر مې کوو چې په سمندري ځواک کې مې د وسلوال پوځي په توګه کار پای ته رسېدلی دی. زه نوی د سمندري ځواک له ډلې راوتی وم او د راوتو لامل د ماموریتونو تنظیم، اجرااتو او روزنې د مسیر بدلولو لپاره هڅې وې. په سازمان کې ډیر قوي افسران او سرتیري وو او ځینې پکې ډیر زیات مسلکي جنګیالي وو. خو بیا هم د کلتور ریښې ډیرې د ویتنام په دوره کې وې او ما داسې فکر کوو چې نوره د بدلون اړتیا وه. خو زه چې پوه شوم نو بدلون هیڅکله اسانه نه وي، خصوصا د مسؤل کس لپاره. سره له دې چې زه له دندې ویستل شوی وم، خو له ښه مرغه زما قومندان بیا هم ماته اجازه راکړه چې د سمندري ځواکونو یوه بله وسلواله ډله راولم. خو د افسر په توګه زما اعتبار خراب شوی و. هر ځای ته چې به لاړم نور افسران او خلک پوهېدل چې زه ناکام شوی یم او هره ورځ به هره خوا اوازې وي چې زه ګنې نور په سمندري ځواک کې اوسېدو وړتیا نه لرم. په هغه وخت کې ما 2 انتخابه درلودل. یو دا چې استعفا مې کړې وای، ملکي ژوند مې پیل کړی وای او زما د پوځي روغتیا د راپور له مخې دا کار منطقي هم و. بله لاره دا و چې خطر ومنم، ځان او نورو ته دا ثابته کړم چې د سمندري ځواکونو تکړه افسر وم. ما 2م انتخاب وکړ. له ویستل کېدو زر وروسته ماته 2م چانس هم راکړل شو او په بهرنیو اوبو کې مې د سمندري ځواکونو د یوه پلټن یا د قومندان په حیث د کار کولو فرصت وموند. په دې موده کې به زیاتره په لري ځایونو کې ګرځېدو. یوازې به وو او ما له دې فرصته په رهبرۍ کې د خپل وړتیا د ښودلو لپاره کار واخیست. کله چې په نږدې استوګنځای کې له 12 تنو سرتیرو سره اوسېږي نو هلته بیا د پټېدو ځای نه وي. هلته در باندې خلک پوهېږي چې د سهار په تمرین کې خپله ټوله خواري کوي که نه. دوی دې ګوري چې له الوتکې د ټوپ وهلو پر وخت په لومړي قطار او د ډوډۍ لپاره به وروستي قطار کې ولاړ. دوی به دې ګوري چې وسله به پاکوي، مخابره به ګوري، استخباراتي راپورونه به لولي او د خپلو ماموریتونو ګزارشونه به برابروي. دوی پوهېږي چې ته به ټوله شپه د سبانۍ روزنې لپاره ځان تیاروي. ما چې په بهرنیو اوبو کې 2 میاشتې فعالیت وکړ نو دا راته انګیزه شوه چې ډیر کار وکړم، ډیره خواري وکړم او هلته په ټولو کسانو کې ډیر تکړه شم. کله کله به تر ټولو ښه نه وم، خو هلې ځلې مې هیڅکله نه دي پرېښي. ورو ورو مې د خپل لاس لاندې کسانو درناوی ترلاسه کړ. څو کاله وروسته د سمندري ځواکونو د یوه ځانګړي قومندان د یوې ځانګړې ډلې د قومندان شوم. آخر په لویدیځ ساحل کې د ټولو وسلوالو سمندري ځواکونو قومندان وم. په 2003 زیږدیز کال کې د عراق او افغانستان په جګړه کې وم. اوس چې یو ستوریز جنرال امیرالبحر وم، پوځونه به مې د جګړې سیمې ته رهبري کول او هره پرېکړه مې چې کړه خپله پایله یې درلوده. په وروستیو څو کلونو کې ډېرو ستونزو سره مخ شوی یم، خو هرې ماتې او هرې تېروتنې پسې سلګونه بریاوې وې. د برمته شویو خلاصون، د ځانمرګو مخنیوی، د سمندري غلو نیول، ترهګر وژل او بې شمېره خلک له مرګه ژغورل.
پر دې پوه شوم چې تیرې ماتې مې د ځواک لامل شوي دي او دا یې راښودلې چې هیڅوک له تېروتنې خلاص نه دی. رښتینی رهبران باید له خپلو ماتو سبق زده کړي. سبق باید د ځان هڅونې لپاره وکاروي. له بیا ځلې هڅې کولو یا بلې سختې پریکړې کولو دې نه ویریږي. موږ د سرکس مخه نشو نیولی. یوه ورځ به حتما په دې لیست کې راځو. نو له سرکسه مه ویریږه. دا کتاب جنرال ویلیام ایچ مکریون لیکلی او ژباړه یې میر احمد یاد کړې ده.